السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مبارك مجلسنا أو درسنا بدي عنوان در رحمن د بندگانو صفات، او دا موږ دې لپاره بیانول چې دا صفات موږ په ځان کې راولو او په خپله معاشره کې راولو چې زمونږ نسبت هم بیا دغه خلکو ته کېږي چې دا د رحمان هغه خصوصي بندگان دي. په هغې کې موږ یو دوه مجلسونه یا دوه درسونه کړي او دا نن چې دی دا دریم درس دی. بعض صفات به د رحمان د بندگانو دا نن ذکر کوو چې څومره م بیانولی شو، او باقي به انشاءالله پر روان درسونو کې بیان کو. موضوع روانه وه همدغه صفاتو کې، او الله سبحانه وتعالی دا خبره د هغوی په باره کې کړې وه. دا موږ اخرنی آیت ویلی و په اخرني درس کې. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. منګه دا خبره کړې وه چې الله سبحانه وتعالی شروعات داسې وکړو چې د رحمان دا بندگان په خپل عجزه دي، يمشون على الأرض هونا. جاهلانو سره جاهل نه دي، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه، سلامتی لر لټي. د خپل رب سره معاملات داسې دي چې په سجده کې او په رکوع کې او په قیام کې ټوله شپه ولاړي. والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما. وجه د دې درې کارونه دا دی چې الله د عذاب نه یېرېږي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بیا د هغې نه بعد موږ وایو چې د هغوی د مالونو حال دا دی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نه په مال کې نه اسراف کوي نه بخل کوي. د هغې نه بعد بیا دا خبره موږ بیانوله چې دا خو صحیح ده چې دوی کې دا صفات دي، خو الله چې د څه نه منع کړي د هغې سره څنګه دي. نو الله هم هغه موضوع بیان کړه چې ما د شرک نه منع کړي دي، د دې نه یې منع کړي چې زما سره بل معبود نه جوړوئ. نو والذین لا يدعون مع الله إلها آخر. توحید په هغو کې د شرک نه ډېر لرې او د شرک نه. همدغه صفت موږ اخرنی ذکر کړی. بل هغوی د څه نه لري؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. او نه وجني هغه نفس لره چې الله حرام کړي د هغې وجل مګر دا چې په حق سره. ولا يزنون، او نه زنا کوي. ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. او څوک چې دا کارونه کوي، دا کوم چې د رحمان په بندګانو کې نشتي، چې څوک دا کارونه کوي نو الله وی د دې ګناه د لاسه به د جهنم ته رسي او د دې بدله به ورته میلاوي. ناول به خبره په دې باندې وکړو چې دوی نفس نه وجني بغیر د حق، او بیا به د هغې نه بعد دې موضوع ته راځو چې زنا نه کوي. د عقیدې خو هغوی حفاظت کوي، خو د شریعت صرف د دې لپاره نه راغلی چې زمونږ د عقیدې حفاظت کوي او زمونږ د دین حفاظت کوي. فقط د دې لپاره شریعت نه دی، بلکې شریعت خو دې لپاره راغلی چې اول هدف د شریعت دی زمونږ د عقیدې حفاظت، زمونږ د دین حفاظت. دویم شریعت د دې لپاره دی چې زمونږ د وینو حفاظت وشي. د دې لپاره هم شریعت دی. دا وجلي چې حرام کړي د څه د لاسه، خو چې زمونږ د وینو حفاظت وشي. شریعت د دې لپاره هم دی چې زمونږ د عزتونو حفاظت وشي. نه د بهتان
او یو بل سره زیاتې کول ظلم کول د دې نه منع کړې ده چې عزتونه خراب نه شي. شریعت د دې لپاره هم دی چې زموږ نسبونه خراب نه شي. نو زنا مه کوئ، هغې چې زناګانې کوي او ستاسو نسبونه خراب شي. شریعت د دې لپاره دی چې زموږ د عقل حفاظت وشي، نو نشې تماشې مه کوئ. شریعت د دې لپاره دی چې زموږ د مالونو حفاظت وشي، نو یو بل سره به په مال کې ظلم زیاتې نه کوئ تر چا حق نشي خوړی. سبحان الله څومره خوږ دین دی، د هر څه حفاظت یې کړی. نو صحیح ده چې په دې ځای کې د اولنۍ چې کوم هدف دی د دین حفاظت نه، په دې کې خو د رحمان بندګان ډېر اوچت دي. نو بیا دویم دا چې د وینې حفاظت نه، په دې کې هم د رحمان بندګان بیا دغه دي چې هغوی څوک نه وجني او نه څوک قتل کوي بغیر د حقه. دا قتل دومره یو غټه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په دې ځای کې د قتل او شرک یو ځای ذکر کو. شرک گزار کولی په دین باندې، گزار په څه باندې دی؟ په دین باندې گزار دی. یو سړی ځي بابا ته پروتي، قبر ته پروتي، دغه ځای کې نظرانې او منښتې کوي، په غیر الله عقیدې جوړې شوي ورانې عقیدې، د گزار کوي په څه باندې؟ په دین باندې، په عقیده باندې د گزار وکړو، په بنیاد باندې گزار وکړو. نو څنګه چې دا گزار دی، نو دغه شان د قتل هم گزار دی په یو ژوند باندې، چې دغه گزار نه دی. دیزی گزار با عقیده و با دینو شونه، دیزی که ده گزارو کو پا یو جون بانی گزارو کو. انسان جون ده کنه پا آغا بانی گزارو کو. بلکه شریعت خدا پرید مسلمان ده وینو خو حفاظت دیو ده، خو شریعت دام ویلی چه سڑی تاو سر کافری و تاو سر معاهده کی، او یا زمی کافری یا ولتا سو امان ورکی، نو دیم نشی وجره ده دوی ده وینو حفاظت ده قاتل مسلمان. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. چو کسر پاسی بلکس مڑکی او دیده وجلو لائق نہیں. اللہ وی ده طول انسانیت وجو، طول انسانیت مڑکو. ده یو کس وجلو دلاسا ده طول انسانیت مڑکو، د ټول انسانیت بیزتی وکړه او د دې انسانیت باندې گزار وکړو. په ټول بده کې خو دین پرې، بده کې انسانیت هم نشته، بده کې انسانیت نشته چې دې رالګي په ناحق باندې یو انسان وجني، یو مسلمان وجني. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. او چا چې مرسته وکړه په یو نفس په ژوندي کولو کې، نفس خو څوک ژوندي کولی نشي، خو لکه مرسته ورسره وکړي، منډه ورسره ووایي. یو سړی بیمار دی، سخت بیماری پیدا، یو سړی په یو مصیبت کې دی، تا بچ کو، نو خلک وایي دی مړ کېدو، او که الله نه وی غوښتلی او دا کس په دغه ټیم کې نه وی راغلی، نه دی به نن مړ شوی. الله وایي فکأنما احیا الناس جميعا. ده د انسانیت را ژوندی کړو، ټول د انسانیت سره ښه وکړو، په دې کې انسانیت دی. الله په قرآن کې داسې سخت الفاظ دغه انسان دپاره ویلي چې څوک قصدن عمدن رباسي ایو مسلمان وجني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، څوک چې رباسي او مؤمن وجني متعمدا قصدن او عمدن وجني، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، همیشه و بجهنم کی. صرف دانا وغضب الله عليه، الله وتبا غضب کې بغصه کې دی، صرف دا ولعنه، الله لعنت به، صرف دا واعد له عذابا عظيما، او د پر سخت عذاب الله تیار کړي. ګورې دي سلور خبرو ته، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، اعد له عذابا عظيما. انسان باندې ته وچ په وچ حمله کې وچني، د افسوس خبره ده، د جړا مقام دی چې نن سبا ولا لازم کده انسان د وینه د دې څه قدر، ټماټر قدر شته، د ټماټر او د پیاز او د آلو قدر شته، خو د انسانیت او د انسان د وینې قدر نشته. اخبار کې رالو دوه کسان وي مړه میلاو شو، بل ځکې رالو دماکو شوه 50 پکې مړه شو، بل ځکې رالو نامعلوم افراد رالو په سکوټر باندې سوارو او دوه کسان یې ووژل. بل ځکې رالو په اخبار کې وایي بس ته کسان راوخوځو، ټول بس یې وسیزو، څومره چې پکې مسافر نه هغه ټول یې مړه کړو. توریان شي چې دا کوم دین دی، کوم اسلام دی. اسلام خو دا وایي ګوره
اسلام خو دا وایي دومره سخت الفاظ دي د دې سړي دپاره چې څوک راځي او قصدن عمدن یو مسلمان مړ کوي بیا دې ته به وګورئ چې راشي او د یو څو فوټه ځمکې دپاره مسلمان وجني د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د جاهلیت په وخت کې د قتل و قتال د عام او هغوی سره هم د روح او د ساسه قدر نه و په کلونو کلونو باندې په هغو کې چې دی نو دشمنیانې روانې په سوونو کلونو په هغو کې دشمنیانې روانې یو کس ورپاسې د بل قبیلې والا به مړ کړو هغه ورپاسې دا به مړ کړي دا به مړ کړي دغه مړ کړي دا په سوونو کلونو به د دشمني روانه د انسان دا وجل هغو ته سره څه ښکارېدونو نو رب العالمین دا رڼا راولېږله رسول صلی الله علیه وسلم راولېږو په هغه باندې دا وحي راکوزه کړه او په هغې کې دا خبره واضحه کړه تر دې پورې چې دا خبره وکړه په حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم چې دا ټوله دنیا ورانې شي ټوله دنیا دا د الله په نزد وړه خبره ده د دې نه چې یو سړی راپاسې مسلمان مړ کړي ګورئ دا ټوله دنیا دا ټوله دنیا چې ختمه شي او بل طرف ته مسلمان مړ شي بې ګناه نو د الله په نزد دا دنیا ورانېده وړه خبره ده خو په دې خبره به د دې خبرې به الله سبحانه وتعالی حساب کتاب کوي چې ولې ته یو مسلمان وجلی حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه الدماء یا فی الدماء یو خو د الله حق دی او یو د انسانانو حق دی د الله په حقونو کې اولنی حق چې هغې کې به تپوس کېږي نو هغه د مانځه مسله ده او د انسانانو په حقونو کې چې اولنی مسله څېړلی کېږي نو هغه به کومه وي هغه به دا ویني دا قتل راشه ولې پلانې وجلی ولې څنګه دې وجلی حدیث کې راځي دومره عجیبه حدیث ته والله لازم چې د سړي په زړه کې ایمان نو هغه سخت یېرېږي د حدیث نه امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم یجیء القاتل والمقتول یوم القیامه قاتل بم راځي مقتول بم راځي قاتل او مقتول دواړه به راځي چا چې وجلی دی او څوک چې وجلی متعلق برأس صاحبه او دې مقتول به د قاتل د سر نه نیولی روان کړی به وي او په یو روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تشخب اوداجه دما د دې مرۍ دا رګونه چې د دې نه به د وینې چې روانې دارې به کوي مقتول کومې چې وجلی د هغه د دې مرۍ د دې رګونو نه به د وینې روانې دارې به کوي وایي به څه او دې د غوږ کېدی رسول صلی الله علیه وسلم وی د سر نه به داسې نیولی الله ته به را مخامخ کوي به چې یا ربي ای الله ای زما ربه تپوس ته وکړه چې ولې زه وجلی یم سل هذا لما قتلني زه ولې وجلی یم یو څه جواب ورکړي رب العالمین به مخکې په یو روایت کې راځي داسې الفاظ دي چې د انسان په زړه کې سخته یره پیدا کوي وی حتی یدنیه من العرش د قاتل به د مقتول به د قاتل به رانیولی او د الله سبحانه وتعالی د عرش ته به یې رانږدې کړي او بیا به الله ته وي الله تپوس ته وکړه د زه ولې وجلی یم ته به ورته څه ولې دې وجلی څه دلیل دی تا سره څه تا سره شرعي چې کوم حق دی هغه مسله مخکې ته روانه په حق باندې وجل هغه مسله مخکې روانه دا سړی به څه جواب ورکوي شریعت دې مسله کې دومره سختي کړې ده یو حدیث کې راځي او دې ته غوږ کېږدئ امام ابو داود راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابو الدرداء رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه واورېدو هغه وی کل ذنب عسى الله ان یغفره هر ګناه چې دنو کېدی شي الله یې وبخي الا من مات مشرکا سوای د دې چې سړی مشرک مړ شي الله یې نه بخي او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا یا یو مسلمان راولېږي بل مسلمان قصدن عمدن بې ګناه مړ کړي د ګناه الله نه بخي د حدیث امام ابو داود راوړی ابو هريره د حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی يقبض العلم قیامت ته بنږدې علم ختم شي دا نه ښکاره شوی علم نشته جهالت ډېر شوی او چې څوک علم بیانوي حق بیانوي د هغه دشمنان ډېر دی واضحه نښه ده چې نن سبا ښکاره شوې رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا وایي علما به ختم شي علما به ختم شي نو الله به د علم به الله اوچت کړي نو د علم به وایي داسې نه اوچتوي چې داسې را به یې کاږي بره بلکې د علم به داسې ختموي چې علما به ختم کړي نو علم خو د علماو په سینو کې دی نو چې علما لاړو خو علم لاړ که نه بیا به څه وشي یا رسول الله وی بیا به خلک جاهلان مشران کړي هغوی به فتوی ورکوي
په خپله به هم ګمراه او نور به هم ګمراه کوي. دا نن سبا بلکل واضحه د جومات په محراب کې به ناستي، په منبر باندې به ولاړي، یو غټه عهده به ورته میلاو شوي، والله لازم که د قرآن نه خبرې او که د حدیث نه خبرې دا څه ته وایي، خو بس پټکۍ اچولی او یا یې چې دی نو په ځان باندې چغر اچولي او یو غټ نوم ولا خلک ورکوي دا پلانې دی، او هغه چې څه ووایي بس دا خلک یې مني. دا نه ښه ښکاره دی یقبض العلم ويظهر الجهل، او جهالت به راښکاره شي. دې کې جهالت مراد دا نه چې خلکو له به لیکل او ویل نه ورځي. دا خو یو حدیث کې دی رسول صلی الله علیه وسلم قیامت ته به نږدې لیکل ډېر شي، لیکل ډېر شي، دې ځکه علم به ختم شي. نو دا به څنګه راجمع کوو؟ رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي لیکل به ډېر شي، دنیوي علم به ډېر شي، هر سړی به تعلیم وکړي، خو دا چې دیني علم به ختم شي. دا جهل چې به ښکاره شي دا څه دی؟ یعنې دیني علم به خلکو سره نه، اصل علم کم یو دی؟ دا دیني علم دی، په دې بل علم هېڅ نه کېږي، په دغې باندې خو ته صرف خپله دنیا روانه کړي، خو اصل علم هغه د دیني علم د الله دې موږ ته نصیب کړي. والفتن، فتنې به ډېرې شي. الله اکبر، دا ښه واضحه ده. ويكثر الهرج، او هرج به ډېر شي. یا رسول الله، صحابه یا رسول الله، نور خو موږ ته پته، خو دا هرج څه ته وایي؟ القتل وجل صحابه یا رسول الله ډېر اوچت مسلمانانو د صحابه یا رسول الله زموږ نه زیات کافران به هغوی وجني، دا خو ډېر تکړه مؤمنان دي، یعنې دا موږ چې څومره کافران وجنو دې نه به زیات هغوی وجني. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، هغوی به یو بل وجني. یو سړی به راپاسي د تره زوی به وجني، یو سړی به راپاسي خپل رور به وجني، یو سړی به راپاسي خپل رور به وجني، یو سړی به راپاسي مسلمان به وجني. دا کافران وجلو والے نه دي، بلکې دوی خو منښتي چا پورې؟ په مسلمانانو پورې منښتي. د قیامت یو غټه نښه، قتل و قتال نن سبا ډېر زیات شوی د مسلمانانو په منځ کې. دا په صحیحانو کې دا حدیث دی. بل حدیث ته واورو. عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. امام بخاري حدیث راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وی یو سړی په دین کې پراخۍ کې دا هغه وخت پورې چې څو پورې دی یو انسان مړ کړي بې ګناه قصدن عمدن، هغه پراخي به ختمه شي. دې څه مطلب دی د پراخۍ کې؟ مطلب دا دی چې یو سړی په دیندارۍ کې مخې ته رواني، ترقي کوي، خو چې کله یې د لاسونو نه څوک مړ شي قصدن عمدن یو مسلمان، نو هغه دینداري پسې شي پې بنده شي. تاسو وګورئ کوم سړی چې قاتلي او مسلمانان وجني بې ګناه په معمولي خبره چې هغې باندې هغوی قتل روان نه، دا سړی دینداره نه وي. والله لازم د کعبې په رب د قسم خورم دا دینداره نه. دا کېدی نه شي چې یو سړی د مسلمانانو وجني او د دیندارۍ، او دې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ووایي د دین په پراخۍ کې، د دین پراخۍ څه ده؟ یعنې ده کې دینداري نه وي. د اوسه پورې مونځ اودس کول، د اوسه پورې ذکر او اذکار کول، د اوسه پورې زکاتونه صدقې ورکول، خو چې کله راپاڅېدو او یو بې ګناه مسلمان یې مړ کړو، نو هغه عبادتونه پې څه شو؟ هغه په الله سبحانه وتعالی بند. بعض علما دا معنی کوي وایي ده ته د توبې دروازه کوله وه، خو چې کله دی راپاڅېدو او بې ګناه خلک وجلې شروع کړو، نو الله ورته د توبې توفیق بیا دا ورته نه ورکوي، دا لارې په الله راتنګې کړي. یو بل حدیث ووایو: ذکر النبي صلی الله علیه وسلم الکبائر. رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو او دا غټ ګناهونه یې ذکر کول. یو روایت کوي سئل عن الکبائر، یو کس راغی د رسول نه تپوس کړي رسول غټ ګناهونه څه دي؟ وایي الشرک بالله، الله سره شریک جوړول ټوله غټه ګناه ده. وقتل النفس أي نفس وجلب ناحقه بې ګناه قصدن عمدن، وعقوق الوالدين او د مور پلار سره بد کول. دا حدیث په صحیح بخاري کې. بل حدیث واوره، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اجتنبوا السبع الموبقات. دا هغه اووه کارونه ځان لرې ساتئ چې هغه انسان تباه کوي. څه کوي؟ تباه کوي، جهنم ته غذاري، د جهنم په اور کې ورله غوپه ورکوي. دا څه دي؟ قیل وما هن یا رسول الله. یو کس پوښتنه یا رسول الله دا څه دي؟ موږ ته بیان کړه. وایي الشرک بالله، د الله سره شریک جوړول، والسحر جادو کوډې منترې، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، او یو نفس او انسان مسلمان وجل بې ګناه قصدن عمدن،
واكل مال اليتيم او د یتیم مال خورل، والتولي يوم الزحف او د میدان الجهاد نه تختیدا، واكل الربا او سود خوراک، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او هغه زنانو باندې بهتانونه لګول چې هغه مؤمنانې پاکي زنانې غریبانې سره خبر نه ته به د زنا بهتان لګي. دا حدیث په صحیح بخاری کې دا کافی نه دی حدیث. ها کنه په دې باندې ستاسو زړونه مطمئن نشو او نرم نشو. دا خو یو څو حدیثونه په تعدیق کې موږ بیان کو او د دې مسلې چې تتبع کې کینه وته چې زبر د قرآن او حدیث نه ټول هغه آیتونه او حدیثونه رو بزم چې دې مسلې سره تعلق ساتي ته ګوري چې څومره د موضوع دي جوړي. په دې باندې علماء کتابونه لیکلي، په جلدونو کې کتابونه لیکلي. خدای چې موږ اشاره وکړه چې بی ګناه انسان وجل د څومره غټه ګناه ده. دې ځکه الله ویلي ولا يقتلون النفس او نو وجني نفس لره التي حرم الله چې حرام کړی الله دغه وجل الا بالحق مگر په حق به وجل جایز دي. دا د دې څه مطلب دی چې په حق سره دغه تشریح رسول سم کړی په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې دا حدیث لا يحل دم امرئ مسلم د یو مسلمان وینا نه حلالي دغه وجل نه دی جایز الا باحدى ثلاث مگر کبه د دریو کارونو کې یو کار وکي به دغه وجل جایز دی. اولنې الثيب الزاني هغه مسلمان چې د واده شوی هغه زنانه چې هغه واده شوی او دغه نه بد زنا وکي دا برجم کی سزا خو شي. والنفس بالنفس یو رپاسي بل وجه داغه په بدله کې به دی وجل کی د وجل څه شو جایز شو. والتارك لدينه المفارق للجماعه یا المفارق للجماعه هغه انسان چې دیني پرې خو دی او د مسلمانانو جماعت پرې خو دی یعنی مرتد شوی ولعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالى زموږ د دین حفاظت وکړي او الله زموږ په دین باندې د مرګ پورې مضبوط ساتي. خوشاله بشو منګه د سید سبحانه بسم الله وایو ها سبحانه بشروع کو خپل کلی علاقه کې چې بس موږ ته کم سړی زناکار ښکاري هغه به وجنو، کم سړی موږ ته مرتد ښکاري هغه به وجنو. ها یو سړی له پاسه بلې مړ کو یو موږ بل نه درځو باسو مجي وجنو به ځکه چې حدیث خو درس کې ذکر شوی دا کار ستانه دی، دا کار زموږ ستانه دی، دا کار د وخت د حاکم دی، دا کار د مشرانو دی، دا کار د علماو د قاضیانو دی، د زموږ ستا کار نه. او چې زموږ ستا په لاس کې شو بیا به ته دا فساد راټینګ کې کوم چې به جوړ شي ته به راپاسې ما به مړ کې دی به راپاسې تا به مړ کې هغه به راپاسې دی به مړ کې ابل به راپاسې او چې ته پوښتې کې څه ولې د مړ کو زیناکار وجي بس یې موږ غلی شو ابل یې ته پوښتې کو ولې د مړ کو مرتد وجي خاصې د غریب شو تا ولې مړ کو وی ابل سره مړ کړ تا ولې مړ کو وی جادوګرو تا ولې مړ کو ځکه چې دا کار او موږ بغلی نه شي دا فساد به راټینګ کوي بیا ځکه شریعت دی مشر له حاکم له خلیفه له دی زور ورکړی دی خبرې له دا په لاس کې زور دی. ښه اوس یو مشر راشي د یو ملک باچا راشي یو کس راونیسي چې تا زنا کړې په هغه باندې زنا ثابته شي او مړ کړي د دې باچا نه څوک تپوس کولی شي ها څوک مقابله کولی شي نشي کولی. خو چې ته راپاسې او پلانې مړ کړي تا پسې هم راپاسې دا خانه ده ولې ته به د هغو نه بچ شي څه ځکه تا سره څه زور نشته. نو دا خبره زما او ستا نه ده ګورې چې بس دا حدیث موږ واورېدو به شروع پې کوه نه نو بیا به یو سړی وایي چې شیخ صاحب چې اوس یو سړی په داسې علاقه کې چې د هغه ځي مشران چې دی هغه دا خبرې نه مني یا هغوی د سره دین نه مني یا هغوی د سره مسلمانان نه دي نو موږ به څه کوو نو بیا ورته صبر کړي تا نه الله د دې تپوس نه کوي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها زما وس نه رسېده یو کس ته وجلو نو الله ګوره زما نه دې تپوس نه کوي ته ولې نه مړ کوه زما غاړه ازادي ده. دا کس ته مې ووایي چې روغ ته چې کوم کار کوې دا څه دی دا حرام دی خلکو ته مې ووایي چې ګوره دا کار حرام دی دا سړی چې کوم کار کوي د دې په شریعت کې ګوره سزا ده چا پې غوږ ونه ګرو نو زما غاړه ازادي شوه او الله به تپوس له چا نه کوي د دغه کسانو نه به کوي دغه مشرانو نه به کوي
دا خبره واضح شو کنه. زبر د اخره کې دا آیت زما په دماغ کې راغی دا کوم کسان چې ربشي او بی ګناه مسلمانان وژني به دې څوک ته پوښتنه کوي نه غوي دي چې په دې سوچ کې چې زموږ د کار کې سو برابر دی. الله سوي د آیت ور زما دماغ کې راغی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون او الله غافل مګنه دا هغه کارونه چې ظالمانی کوي. الله غافل نه ګوره وما كان ربك نسيا الله نه ګوره سيري يمنه نو بیا ولې په دې باندې عذاب ناراضي. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله ما پرې خو دي ما هغه ورځ دې پرې خو دي به کوم ورځ چې د سترګې شي اقراق راوځي. څوک په دې راځي چې د الله ته مخامخ شي او په دې باندې به دا جرم چې د مسلمانۍ وجلې بنا حق څوک تاسو کې دا غواړي او څوک تاسو کې دا غواړي چې مقتول دې ته د سر نه ونیسي او داغه د مریض د رګونو نه دی ویني دانګي او د ویني په واري شتاتي او ته الله ته مخامخ کې او عرش لدی نږدې بوزي او الله ته جدنه ته پوښوګه څوک دا غواړي. دا دومره غټه ګناه ده. دا خو پرې ده یو بل مسلمان په ناحقه وجل بې ګناه نفس قتل کول. الله خو دا ویلي ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه به مه وژنئ خودکشي حرامه ده. نن سبا د فلمونو دا برکت دی چې واړه واړه ماشومانان چې دی نو مرۍ ته پړي اچوي ځان خودکشي کوي او ځان یې پانسي کړی. فلم ویني په فلم کې دا قصې کي د مخکې ورځ کې مې یو خبر ولیدو په کراچۍ کې که هغه هلک او جنۍ چې ځان وژلی واړه واړه ښځ کې هلک چې 14 کاله او جنۍ چې 12 کاله کې 14 ولې خط یې لیکلی دی نه په خط کې لیکلي چې موږ به یو بل مینو زموږ مور پلار یو بل نه ورکولو نو دواړو یو ځای یو بل وژلي. دا ورته چا ښوولي؟ ما ورته ښوولي که تا ورته ښوولي؟ که مور پلار ورته ایزان به داسې کوي دا ورته مور پلار ښوولي. سړی چې مور پلار خو داسې نه وي دا ډیسې چې ورته یې ښودی خدای ورته ښوو که نه دا ټي وي چې دننه پروت دی ورته نه ښوو په دې موبایل کې ورته دا قصې ښوولې که نه. الله دې دې نه منع کړی چې ځانونه به نه وژنئ. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي من تردى من جبل چا چې د یو غر نه ودانګل کته فقتل نفسه ځان یې مړ کړو فهو فی نار جهنم دی په جهنم کې دی یتردى خالدا مخلدا فيها ابدا د همیشه دپاره به دی دقه شان په جهنم کې دننه د غره نه دانګي او بیا به خیږي او بیا به دانګي او بیا به خیږي او بیا به دانګي او بیا به خیږي او بیا به دانګي. دا به د همیشه دپاره سزا. ومن تحسى سما او چا چې زهر راوسي ویې زموږ د معاشرې زنانه اسانه خبره ده ها دوايي خوړلې هغوی دې دا خبرې ورول غواړي یا کوم علاقو کې چې سیند دی خو هر دویمه درېیمه ورځ چې ګوري خلک د سیند سره ولاړ وي ښځه راوړې ده برې نه ور ودانګي وتې دا خبره ته وړه ښکاري. ومن تحسى سما چا چې زهر راوسي ویې فقتل نفسه ځان یې مړ کړو نو دی به جهنم کې همیشه دپاره یو دغه زهر به خوري دغه شان. ومن قتل نفسه بحديده او چا وسپنه راو ځان یې مړ کړو خېټه کې وسپنه ومنډله كانت حديدته في يده د سره دا وسپنه قیامت پر ورځ دغه شاني او په خپله خېټه کې به دننه باسي فی نار جهنم په جهنم کې دننه همیشه دپاره به دا وسپنې چې خېټه کې وهي خېټه کې به وهي دغه شان. حدیث په صحیح بخاري کې نو ځان وجل دا حرام دی. او بیا قتل الخطا چې دی په خطا سره سړی وجل د هغې دپاره الله کفاره او دیت ته ذکر کړی په قرآن کې مسله واضح د هغې نه ځو دغه ته مستثنا ده. او د توبې دا مسله چې نن دا انشاءالله هم د دې درس په اخره کې به راځي. نو دا څویم صفت شو اووم صفت شو د عباد الرحمن چې هغوی څوک نه وژني. هم دغه آیت کې الله مخکې څه وایي ولا یزنون او دوی زنا نه کوي. زنا الله منع کړي دوی زنا نه کوي. دا بل صفت دی اتم صفت دی د عباد الرحمن. اسلام دین دی د پاکوالی د عفت. نو د اسلام راغلی دی دپاره دی چې د انسانیت برابر کړي
په انسانانو کې دنه شهوت ته چې د شهوت څخه کې دا برابر کې د دې لپاره د اسلام راغلی. امام ابن القیم رحمه الله وی د ګناهونو درې اصول بنیادونه جړلې، نورم شته خو د درې چې د جړلې دا زړه چې کله په غیر الله پورې وتړلی شي، کاغه د الله نه هر څه چې هغې پورې د زړه وتړو ټول رابطې دغې سره وه، د انسان د ګناهونو طرف ته راکاږي. د غټ بنیاد دی د ګناهونو. او دویم بنیاد د ګناهونو دا دی چې په انسان کې دننه د غصې یو طاقت پروت دی. انسان غصه کېږي، د دماغ یې کار پرېږدي، د رګونه یې راوپړسېږي، مخ یې سور شي. نه د دې غصې خبره منل دا هم د ګناهونو جړله ده. او درېیمه جړله د ګناهونو ده وی په انسان کې دننه یو شهواني طاقت پروت دی. دننه شهوت په هر انسان کې دننه پروت دی کنه، الا دا چې یو سړی بیماري، نو چې انسان روغي پای کې دننه یو شهواني طاقت پروت دی. د دې طاقت خبره منل، د دې شهواني طاقت دا هم د ګناهونو یو جړله ده. دا به تا دغه طرف ته راکاږي. امام ابن القیم رحمه الله څه قیمتي خبره کړې چې څومره ګناهونه دي نظر وچلوه، ټول دا ګناهونه همدې دریو خبرو لځي. نو ځکه چې د شریعت د زنا نه منع کړې ده، بلکې د هر هغه ذریعې نه منع کړې ده چې هغه انسان زنا ته رسوي. نو ځکه یې ویلي دي وی د پردۍ زنانه سره به یوازې نه کښېني، زنانو ته پردو زنانو ته به نه ګوري، زنانو ته یې دا ویلي چې تاسو په ډول او سینګار سره بهر ته نه ګرځئ، پالتو به بهر نه ګرځئ. هر هغه شي نه شریعت موږ منع کړي چې هغه په انسان کې د شهوت راتېزوي او د فحاشۍ طرف ته دعوت ورکړي، د هغې نه موږ شریعت منع کړي وو. او اسلام شروع کړي ده د دې فرد نه، د معاشرې د فرد نه، چې ته به اول ځان پاک ساتي، او چې کله معاشره پاک فرد پاک شو نو معاشره به څه شي؟ دا به پاکه شي. موږ کې غټ مرض دا دی چې د معاشرې غم موږ راغستی او خپل ځان ته دا نه ګورو. شریعت زه غواړم، د الله دین زه غواړم، حتی کې شریعت شتي نه دا پرېږده، خو په دې خالد کې شریعت ولې نشتی؟ په تا کې شریعت شتي ما پرېږده، خو په دې محمد کې شریعت ولې نشتی؟ ستا په کور کې شریعت شتي ما پرېږده، خو دغه زموږ د ګاونډیان چې دي د دوی په دې کور کې ولې دا شریعت نشتی؟ دا زموږ حال دی. شروع به د فرد نه کېږي چې کله معاشره کې هر انسان د خپل ځان نه شروع کړي، معاشره به خپله برابر شي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې فرد نه شروع کړي نو څه ورته وایي؟ قل ويا پیغمبر للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. مؤمنانو سړو ته دا ووایي چې خپل نظرونه چې د کوز ساتي او د خپل عورتونو حفاظت کوي. هر انسان چې خپل نظر کوز ساتي د خپل عورت حفاظت کې معاشره به پاکه شي. صرف دا نه، بیا الله مخکې څه وایي؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. او دې زنانو ته ووایه پیغمبره چې نظر به کوز ساتي د خپل عورت حفاظت وکړي. بلکې دې پورې خو الله خبره کړې ده چې یو سړي سره طاقت نه د نکاح کولو، نو الله وایي د هغه وخته پورې دې ځان پاک ساتي. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا. او هغه کسان چې د نکاح طاقت یې نه، د واده طاقت یې نه، الله وایي خپل ځان کې د عفت راولي، ځان دې پاک ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د علاج ښیي، وایي ای ځوانانو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. تاسو کې څوک واده کولی شي ودې کړي، او که څوک نشي کولی نو فعلیه بالصوم، د روجې نشته، یو علاج دی. نه که سړی واده هم نشي کولی، ښځه نه وي، خو دی بیا هم د خپل ځان حفاظت کوي. داسې پاک دین دی زمونږ. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ترمذی دا حدیث راوړی، ابو هريره رضی الله عنه وی سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنه. یو کس راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله دا جنتیان چې جنت ته ځي دا کومه خبره چې د هغې د لاسه به ډېر خلک جنت ته ځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته تقوى الله، د تقوا د لاسه به ډېر خلک جنت ته ځي، وحسن الخلق، او د ښکلو اخلاقو د لاسه به خلک جنت ته ډېر ځي. وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار. ویا رسول الله ډېر خلک به جهنم ته څه د لاسه ځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم دوی شي د لاسه الفم، د ژبې د لاسه،
والفرج او د عورت تلاسه غالبا چې څوک جهنم ته ځي نو څه د لاسه به ځي دوه خبرو د لاسه به ځي د ژبې د لاسه او د عورت تلاسه د دې حفاظت پکار چې د ژبې حفاظت یې وکړو او د عورت حفاظت یې وکړو نو ته به چېرته ځي جنت ته به ځي دا ګرنټي څوک ورکوي د رسول صلی الله علیه وسلم ورکوي که څوک وایي ماله رسول صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ماله ګرنټي راکړي د خپلې ژبې او څوک ماله ګرنټي راکړي د خپل عورت چې دا په حرامو کې نه استعمالېږي زه وله ګرنټي ورکوم د څه د جنت ګرنټي وله زه ورکوم دا دوه ژبه او عورت شریعت زنا حرام کړې ده بلکې دی موږ ته واضح کړې ده چې دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده الله ته څه ضرورت دی چې یو شی حلالوي او حراموي الله ته ضرورت دی زمونږ د عبادت الله له نه فایده ورکوي او زمونږ ګناهونه الله له نقصان نه ورکوي نو بیا ولې الله دا وایي چې زنا حرامه دا کار حرام دی دا حلال دی دا ټول زمونږ دپاره وایي د دې لپاره وایي چې زمونږ د معاشره پاکوي د دې لپاره رب العالمین دا کوي چې زمونږ د ایمانونو حفاظت وشي او د دې لپاره رب العالمین دا کوي چې موږ د شهوت بندگان نشو دا بعض قسم بندگی دې څه کوي د شهوت بندگی کوي والعیاذ بالله بعض خلک بندگی کوي د څه شي د ډالر او د ریال او بعض خلک بندگی کوي د زنانو او بعض خلک بندگی کوي د حسن او د جمال الله سبحانه وتعالی دا غواړي چې موږ بندگان شو صرف د چا د رب العالمین بندگان شو او الله دې موږ صرف او صرف دغه بندگان کی الله زموږ نه دا غواړي ذکر رسول په حدیث کې څه وایي وی لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن په صحیحینو کې دا حدیث دی وی زناکار چې کله زنا کوي په دغه ټیم کې د مؤمن نه څنګه رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا زنا احدكم کله چې په تاسو کې څوک زنا کوي خرج منه الايمان دا ایمان ته بالکل وځي وكان عليه كالظل او دا بل چتري به الله پاسه ولاړي د ایمان فاذا انقلع کله چې د زنا نه بس کی رجع الیه الايمان د ایمان ته واپس ورشي دیږي کې د ایمان تشبیه دي شو د کمیس سره لکه ته چې د کمیس اغوسته د کمیس نو کله چې وسړی زنا کوي نو د کمیس څه شي د دیوزي د ایمان دیوزي نه د کمیس لار شي برابر سر وته چې کله به د زنا نه قلال شي نو بیا وته د ایمان څه شي د وتر او پشي د معمولی ګناه چې انسان د ایمان بالکل وزي بر ولاړي او چې په دې ټیم کې د مړ شي په دې ټیم کې د مړ شي ایمان بدله پاسو د دې په سر او د مړ شو د دې وسحالي رب العالمین له دې جواب ورکړي شریعت دا غواړي اسلام دا غواړي رب العالمین دا غواړي چې زمونږ د اخلاقو حفاظت وکړي او دا غواړي چې موږ د زناورو په شان نه یو ځکه چې زناور چې څه شهوت یې هغه پوره کوي دې ته به ګوري چې دا جایز دی او دا نه جایز دې ته زناور نه ګوري کنه الله سبحانه وتعالی غواړي زمونږ نه دا چې موږ د زناورو په شان نه یو بلکې الله موږ له عقل راکو مسله راته بیان کړه شریعت دا غواړي چې زمونږ د بدنونو حفاظت وشي الله اکبر څومره خوږ دین دی دا الله چې څومره شکر وباسي کم دی د خپل تندي الله ته بری خاور کې خاوري کوي چې د پات دین تاسو له درکړې دی نو ستا ګوره د اخلاقو حفاظت وکړو ستا د نسب حفاظت وکړو ستا د معاشري حفاظت وکړو ستا د کور حفاظت وکړو نو اوس ګوره ستا د بدن حفاظت کوي په کومه معاشره کې چې د زنا ډېرې په هغه معاشره کې مرضونه هم ډېرې په دې کې خو شک نشته بلکې ډاکټران دا وایي کم مرضونه چې د زنا د لاسه انسان ته لګي ټوټل او مجموعه غد 28 بیماریانو دا 28 بیماریانې دي او په دې کې خطرناکه بیماری والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی حفاظت کوي د ایډز دا بیماری ده 28 مرضونه په دې کې دنه پراته دي چې مرضونه چې انسان نوم نشي اخیستی خځې به سړي باندې مرض راشي هغه به کور کې ورچاته ویل نشي باندې مرض د شرم دلاسه نو الله سبحانه وتعالی غواړي چې زموږ د بدنونو سو شي حفاظت وشي امام احمد بن حنبل رحمه الله وحديث ميمونه رضي الله عنها د رسول الله بيبي اغوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول الله دا خبره اوریدلې لا تزال امتي بخير زما امت به همیشه په خیر او برکتونه او براوري او خیراتونه به په امت کې دنه ما لم يفش فيهم ولد الزنا تر دې چې په دوی کې د زنا نه پیدا بچي پیدا نشي
فاذا فشى فيهم ولد الزنا کله چې د زنا نه پیدا بچی په دوی کې پیدا شو فیوشک ان يعمهم الله عز وجل بعقاب، نو بیا الله په دوی باندې داسې عذاب راولي په ټول باندې به راولي، ختموي به، تباه کوي به. الله دې رحم وکړي زموږ په دې امت باندې، او خصوصا رحم دې الله وکړي زموږ په دې ملک باندې، زموږ په دې علاقو باندې، زموږ په دې خلکو باندې. دا واقعي څومره ډېرې شوي دي، وایي ماشوم پروت و پلاني ځای کې نشته، دا واقعي کې نشته. د جومات مخې ته یې ایښودی و، د خوړ خوا کې پروت و، د سیند غاړې ته پروت و، په کنډر کې پروت و، په ډیران کې ماشوم پروت و. دا د څه دي؟ دا ولد الزنا نه دي؟ بیا موږ وایو زلزلې ولې راځي، بیا موږ وایو عذابونه ولې راځي. ښه صحیح حدیث دی، صریح او صحیح حدیث دی چې کله دا وشوه دا به کېږي. او ما په خپلو سترګو یو ماشوم لیدلی و پاکستان کې، او هغه داسې په وړي کې غونته کې کاټن کې ایښودی و، سهار له ورته بیا خلک ولاړ نو ګڼو نو موږ یو څو کسان ومورل چې داسې چل چې ورلو نو ماشوم دی بلکل تازه چې پیدا شي هماغه شان ماشوم دی، خو دا دی چې نیم چې دی نو سپو خوړلی دی، نیم سپو خوړلی دی نه. بیا په کپړه کې واچوم را روان کړو. ما سوچ کو د سره چې په دې معاشره په دې علاقه به څه د الله رحمت راووري، چې یو خو دا ګناه ده چې زنا دې وکړه، دویمه دا ګناه ده چې د هغې نه ماشوم پیدا شو، معمولي زنا خو نه ده. بیا درېیمه دې ته وګوره چې ماشوم پیدا شو هغه یې غوزار کړو، څلورم دې ته وګوره نو سپي رالو ماشوم یې وخوړو. د دې به الله تپوس نه کوي کنه. موږ دا وایو چې وچ په وچ دې الله په موږ باندې رحم وکړي. دا بعض کسان وایي الله دې په موږ باندې وچ په وچ دې الله رحم وکړي. په حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی لم تظهر الفاحشه في قوم قط، کله چې په یو قوم کې فحاشي خوره شوې ده او ښکاره شوې ده. د حدیث هغه کې فحاشي څه ته وایي؟ زنا ته وایي. الک ته الک سره والعیاذ بالله شهوت پوره کوي، جنۍ د جنۍ سره، الک د جنۍ سره، ټول فحاشي ده کنه. لغړ فلمونه، لغړ تصویران، د ټوله فحاشي ده. واوره رسول صلی الله علیه وسلم چې کله په یو قوم کې دا ښکاره شي حتی یعلنوا بها، بیا دوی اعلان وکړي دا ښه ښکاره کړي چې شرم او حیا پکې هم نه وي. نن سبا ښکاره ده که نه ده؟ ښه ښکاره ده. بیا څه کېږي یا رسول الله؟ وإلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. داسې مرضونه او بیماریانې به پکې الله راښکاره کړي چې هغوی د دوی پلار او نیکه چې لیدلي هم نه وي. وګوره نن سبا دې مرضونو ته، د دې مرضونو زموږ مشران خبرو، دا کوم مرضونه چې نن سبا دي والعیاذ بالله الله دې زموږ حفاظت وکړي، او چې څوک هم په مسلمانانو کې بیمار دی الله دې ولې شفا ورکړي. زم دې قبرونه د بوډاګان راپاسوي د پوخاني او د دې مرضونو قصې ورته وکړي، هغه به خاندي. تاسو څه وایئ؟ زموږ په وخت کې خو دغه یو بیماري و دردونه او بصیرت یو دو بیماریانې به ته نورې ذکر کړي، بل خو موږ پېژندم نه چې څه ښه زورور خلک و، ښه تکړه خلک و. ولې ځکه چې فحاشي نه وه. اوس فحاشي راله، مرضونه ډېر شو، تو اریان شي عجیبه عجیبه چې دی ته به دغه وینې، دا مرضونه به وینې، دا زړه به دې ته بد شي. د هغې دقه وجه ده چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ذکر کړی. نو اسلام چې زنا حرامه کړې ده، د څه د لاسه حرامه کړې ده؟ چې د معاشرې حفاظت وشي. د دې دپاره حرامه کړې ده چې نسبونه ګډوډ نه شي. دا د کوم معاشرو کې چې د انګریزانو د ملکونو ته ورشي، والله لازم که چاته خپل نسب معلوم وي، ځکه هغه وایي چې د مور نوم ورسره لیکي، هلته د کس سره چا نوم لیکي؟ د مور ځکه د مور پته ده، د پلار پته ده نه ده پته. نسبونه ګډوډ شو، پته نشي دی اوس د چا نه پیدا دی او څوک پې دعوه کوي پته یې نه لګي. شریعت دا غواړي چې ماشوم دې دنیا ته راشي او سترګې کولو شي، د خپل پلار پېژني چې دا زما پلار دی. سبا له خلکو ته وایي چې زما پلار پلانی و، هغه د پلاني زوی و، او هغه د پلاني زوی و، هغه د پلاني زوی، دا نسبونه یې روان دي. څومره صفات سلسله یې روانه. شریعت دا غواړي چې پلار په خپل بچي کې شک ونه کړي.
چې دا زما زوی دی که نه دی ته لاړ شي دغه معاشره ته به کوم کې زنا عامه ده والله لازم هغوی په شک کې دي چې دا جنۍ دا لور زما ده او که نه ده دا زوی زما دی او که نه دی نو شریعت غواړي چې د هر څه څه وشي حفاظت وشي او د ابلیس د بعضو خلکو ته په زړونو کې دا خبره اچولې ده چې دا کم خلک چې زیناګانې نه کوي او دا کم خلک چې فحاشي نه کوي د دوی د ژوند که سم تنګ دی دا ژوند یې څه دی سم تنګ دی ته راشه تپوس خو وکړه که ته د هغوی د خوشحالیانو نه خبر شوې نه ځان به مړ کړي دغه زیناکار ته ولیعذ بالله زه وایم دغه انسان ته ځم چې په فحاشۍ کې پروت دی راشه ته خو زموږ خوشحالي ویلی ته ته پته ولګي راشه زموږ خوشحالي وینا موږ د خپلو ښځو نه څومره مطمئن یو راشه زموږ خوشحالي وینا موږ د خپلو بچو نه څومره مطمئن یو چې دا زموږ بچي راشه زموږ خوشحالي وینا موږ چې خپل پلار ته وګورو موږ وایو دا زموږ پلار دی موږ څومره مطمئن یو راشه زموږ خوشحالي وینا راشه ته زموږ خوشحالي وینا زموږ بدنونه الحمدلله روغ دي دغه مرضونه پکې نشته کوم چې زنا د لاسه راځي راشه ته زموږ خوشحالیانې وینا زموږ زنانه په کم عزت کې دي راشه زموږ خوشحالیانې وینا زموږ هلکان په څومره عزت کې څومره درانه دي او اخري چې کومه احصاییه شوې ده د خودکشۍ چې په کومو ملکونو کې خلک خودکشي ډېره کوي ځان وجني نو د هغې نتیجه دا راوتې چې د انګریزانو په ملکونو کې پانسي ځان وجل خودکشي کول دا خبره عامه ده زمونږ په معاشره کې نادرا چې ته داسې خبر راځي ولې دغه خلک خو زیناګانې هم کوي بیا هم تنګ شوي د خلک خو فحاشیان او د خلک کورو دي بیا هم تنګ دي دا دلیل نه بدوي چې په ګناهونو کې څوک نه خوشحالي الله سوي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله يسوق چې زما د دین نه مخ واړی زما د ذکر نه مخ واړی زما د قرآن نه مخ واړی ژوند به یې تنګ الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی دا دین موږ له راکړی او دا خوشحالي او دا نعمتونه او دا اطمینان او دا سکون ګوره تاسو به مسافرۍ کې خو څومره مطمئن یې که نه یې الحمدلله دا څه دلته تاسو مطمئن یې ګوره د شریعت دلته تاسو مطمئن یې د اسلام دلته تاسو مطمئن یې چې په کور کې اسلام دی نو زنانه په حفاظت کې ده په کور کې اسلام دی نو پردی کس زما ښځې ته څه نشي ویلی زه ښه په اطمینان سره دلته مزدوري کوم دا شریعت دی اوس ګوره دا دینداري کمزوري شوې ده نو ځکه به د بعض علاقو کې به دا کیسونه شروع شوي د زنا او د جنکو تختول او هلکانو تختول خو دینداري کمزوري شوې ده که نه بیا د دې زنا سره دې خبرې ته به اشاره وکړو چې دا خو بلکل د زناورو کار دی او هغه دا چې هلک د هلک نه خپل شهوت پوره کوي او جنۍ د جنۍ نه او دا مرض اول په چا کې راغلی و د لوط علیه السلام په قوم کې او ما سیرت بیان کړو د لوط علیه السلام مختصر پای کې ما دې خبرې ته تفصیلا اشاره کړې ده هغه بیان واورېل د تفصیل له خو صرف اشاره کوم د رحمان بندګان خو دې قصو ډېر لري دا کار چې زناور هم دا کار نه کوي چې نر راځي او د نر نه شهوت پوره کوي صرف دوه زناورې کوي سور خنزیر او دویم خر بس نور نه کوي هغه زناور هم ګوره دا کار داسې بد ګڼي او نه ورته زړه کېږي خو دا بعضې انسانان د زناورو نه مو اورېدلي نو د خرو او د خنزیرانو هغه صفت پکې راغلی الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام مبارک وایي چې هغه خپل قوم ته وایي اتأتون الذکران من العالمین ایا تاسو راتګ کوئ په شهوت سره د سړو سره هغوی ته راتګ کوئ ته سړو ته د هغوی له شهوت پوره کوئ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم دا زنانه پرېښودي بل انتم قوم عادون تاسو د حد نه اورېدلي په یو ځای کې ورته وایي بل انتم قوم مسرفون په یو ځای کې ورته وایي قال رب انصرني على القوم المفسدين فسادیان دي فطرت بالکل څه شوی دی الټه شوی بالکل فطرت الټه دی چې سړی په سړي میني دې خبرې له زور ورکول پکار دي زور د افسوس سره دا خبره کوي افسوس وکړو په معاشره کې دا مرشتي دا بیان چې څومره خورولی شي خورې کوي او دا خبرې زما ده چې کوم ځای ته رسولی شي ویې رسوئ
په خپلو کورونو کې په خپلو بیټکونو کې دا خبرې بیان کوي. عام شوی دا مرض، الله دې به موږ پردې راواچوي. نن سبا څوک په پیغله جنۍ نه یېرېږي، پانکان وایي خلک یېرېږي. دا یو تریخ حقیقت دی چې زه په خپله چې به دې ژبه یې راولم ما ته هم تکلیف دی چې دا ټکي زه څنګه ووایم چې دې درجې ته موږ ورسېدو چې به جنۍ موږ نه یېرېږو او پالکانو یېرېږو. دې درجې ته بعض انسانان رسېدلي دي. اگر که ځان ته انسانان وایي خو دا خوی د څه دی؟ دا د ځناورو دی. الله دې دې مرض نه زمونږ معاشره بالکل پاکه ساتي. الله سبحانه وتعالی لوط علیه السلام قوم تذکره کوي فجعلنا عالیها سافلها، برغه اسمانونو ته وخېجوله دا غزینه په د کاڼو باران وکړو. او څنګه کاڼي؟ حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک، په اور کې پخ شوي او په هر یو کاڼي باندې هغه انسان نوم و د هغه ځینې په کاڼو وویشتو بیا په الله دا کیله د پړ مخ راغوزار کړو. تر دې چې ملایکو په اسمان کې د هغوی د سپو د هغوی چې کوم سپي وو د هغوی د غپاغ اواز یې په اسمان کې واورېد. بیا الله دغه ایتونو په آخره کې وایي وما هي من الظالمین ببعید، او دا عذاب ګورې د ظالمانو نه لرې نه دی. چې بیا څوک داسې کوي الله وایي د عذاب ګورې لرې نه دی چې صرف به بغره اوس او بل شی نه راولمه، دا بیا هم راتلی شي. او د فائدې لپاره به دا خبره ذکر کو، دا ما ذکر کړی مو خو بیا به یې ذکر کو. بعض ملګري موږ سره نه ویناسي. په ټوله دنیا کې 600 ملیونه خلک په دې مرض کې مبتلا دي. د سړو سره تعلقات قایم کړي او زنانو د زنانو سره 600 ملیونه دي. او بیا د ایډز مرض چې کوم دی والعیاذ بالله د دې چې څومره مریضیان دي یا مرضیان دي هغوی کې چې دی نو 40% د دې د لاسه مرضیان دي چې هلک د هلک نه شهوت پوره کوي. بیا دې ته ګوره چې کوم کس چې د هلک سره شهوت پوره کوي نو د ده عمر د دې عامو خلکو نه تقریبا 15 کاله کمي. دا د جسم دننه خوري ګورئ دا ډېر څخه مرض دی، دا دننه د جسم تباه کوي. تاسو به لیدلي دا کسان الله دې زموږ د معاشرې دې درجې ته راوځي چې په دې قسمه خلکو به زموږ د نظر د سره نه لګي. خو تاسو به لیدلي د دې سړي د مخ څه بل شی نه، دا مخ کې نه څه سیري نه برکتي نه ورسره سړی زړه کېږي چې کښېنم ورسره، بلکې سړی چې ورسره لاس میلاو کړي چې کرکه ورته کې د سړي کېږي. او کرکه به ترې ولې نه کېږي چې د انسانیت ته سړي نه ختم شي. او بیا دا کوم خلک چې د انګریزانو صفتونه کوي چې نه اوچت خلک نن سبا دغه دي او په مسلمانانو پورې ښه دي. مسلمانان که د ځمکه راوچته کې اسمان ته ورسوي خدای صفت دا نه کوي، د انګریزانو صفت دی ځای په ځای ده. بعض چې کوم بېدینه دي هغوی کوي. نو د هغوی درته ووایم او صرف یو ملک ته ووایم په امریکا کې په ټول ملک کې نو په یو علاقه کې کلیفورنیا ورته وایي او په دغه علاقه کې چې حکومت د طرف نه کوم رسمي ودونه شوي د هلکانو د هلکانو سره او د جنکو سره هغه 1 لاک خلک دي، دا رسمي دي. او غیر رسمي چې ودونه اعلان دي کړي خو تعلقات د یو بل سره قایم دي هغه 3 ملیونه دي. دا صرف یو علاقه ده. ګورئ دا خلک دي چې را بعض بېدینې صفتونه کوي وایي دا تقدم والا خلک دا مخکې تللي دي، په دې مخکې تللي دي چې خور مور او څه پکې نشته، په دې مخکې تللي دي چې د هلک پکې حفاظت نشته، بلکې په دې مخکې تللي دي چې د زناورو پکې حفاظت نشته. دغه شان خبره موږ ته یو ملګري کړې وه او هغه تللی و فرانس ته. د هغه د خولې خبره ما څنګه نو ما ته وایي شیخ صاحب زناور هم په ځان یېرېږي، زناور ویل ته په ځان یېرېږي. ښه باقاعده د زناورو سره چې دلته د فحاشي کېږي، د زناور انسان د زناور سره لګېږي. دا غوږونه د انسان تک سره شي چې دا خبرې واوري. خو دا الحمدلله چې الله موږ له دا پاک دین را کړی. نو عباد الرحمن د زنا نه صحیح دا بالکل لري. زه په آخره کې د بیان بس په ختمېدو دی یو څو طریقې ذکر کړم، یو څو اسباب به ذکر کړم چې کله دا په انسان کې راشي د زنا نه لري. اولنۍ غټه وجه چې د هغې د لاسه به ته د زنا نه لرې د رب العالمین نه یره،
چې الله ما اینی کله چې ستا په زړه کې دا خبره چې الله ما اینی ته به زنا وکړې ته به غلط څه وینې نه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي دغه اووه کسان به د عرش په سوري کې یو به ځوان هلک ذکر کړی چې ښځې وله دعوت ورکو اوچت نسب وله ښکلې ښځه د هلک ورسره زنا ولې ونه کړه د الله نه یېرېدو کله چې تاسو د الله نه یېرېدئ نو د دې قسمه کارونه بالکل لري دویم سبب واده کول زمونږ معاشرت تباه و برباد شو دې دلاسې چې ځوانان ناست دي او جنکۍ په کورونو کې ناست دي راشه شرطیاً په دعوې سره دا خبره کوم چې غالباً په هر کور کې دنه جنکۍ ناست دي په هر کور کې ناست دي هغه جنکۍ ته نه یم چې د واده په انتظار ناست دي هغه ته وایم چې وخت به اورېدلی څوک یې غواړي زموږ معاشره خو داسې دی چې جنۍ د 10 کالو شي هغه څوک یې نه غواړي چې طلاق شي څوک یې نه غواړي چې کونډه شي څوک یې نه غواړي دا جهالت دی نو چې څو پورې موږ د خپل خور او لور غم نه کړي او د خپل زوی او ضرور غم نه موږ کړي نو دا فحاشي به ډېریږي کمیږي به نه د بس کسان انسان له غوسه ورولي چې دی به بهر ګرځي را ګرځي او د لور صفت به کوي او د زوی صفت به کوي هغه ښه خلک دي څه نه وایي ته د هغوی د زړه خبرې ته څه د حیا نه څوک پلار ته ونشي ویلی چې ما له واده وکړه او بیا جنۍ کوم شي کولی چې ما واده کړه نه پته نشي چې هغه په کمپیوټر کې څه کوي هغه په انټرنیټ کې څه کوي هغه په موبایل کې څه کوي هغه چې بهر لاړ شي ناوخت راځي څه کوي خو دې په ظاهره کوي هغه ډېر ښه خلک دي د واده یې بالکل غږ نه کوي او دا بعض مشران الله دې ته عفو وکړي خپل مثالونه ورکوي وایي موږ په وخت کې خو دا ودونه دي چې نه موږ به چې دی سړی به هغه عمر ته ورسېده به غلی ناست دا قیاسات یې شروع کړي دا قیاس خو فاسد دی دا فاسد قیاس ته ولې ځکه چې دې مشر ته زه یم چې ستا په وخت کې ولې کمپیوټر یې ویسئ ستا په وخت کې انټرنیټ و ستا په وخت کې موبایل و ستا په وخت کې دا بازارونه وو ستا په وخت کې دا بې حیایي وه ستا په وخت کې دا تعلیم و چې په هغې کې هلکان او جنکیو سبقونه وایي ستا په وخت کې د نورو ملکونو ته دا سفرونه وو خلک بهر ته تللي وو اب وایي چې نه نو چې نه نو بیا ته څنګه قیاس کوې دا خپل وخت په دې باندې نو دا دویمه طریقه ده چې ودونه وکوي دا بعض ناستي ځوانان پیسې جمع کوي او جمع کوي لږ څه کې کور جوړومه ته د کور غم راغسته ایمان دې خرابېږي د ایمان حفاظت لازم دی که د کور جوړول لازم دي ته څه وایي ایمان حفاظت لازم دی واده وکړه د کرایي په کور کې اوسېږه او ځان له کور جوړوه نو چې کور جوړ کړي ایمان ته خراب شي نو تا څه وګټل نو زما دې ځوانانو ته نصیحت دی کوم چې دلته ناست دي او کوم چې زما دا بیان اوري چې د وس نه کوشش شروع کړي ځان له واده وکړي سبا هم طاقت لري سبا واده وکړي دا قصې پکې مه کوئ چې څنګه ولې او پیسې په خپلو خپو قیامت پورې زموږ د ځوانان په خپلو خپو له ونه درېږي سعودي عرب ته مزدوري له راشي خو په خپلو خپو نه دی ولاړ دی په څه باندې راغی سعودي عرب ته او دلته چې د ریال او ډالر کې فرق دی نور په خپو باندې ودرېده څه ته وایي او دا زما نصیحت دی مور پلار ته چې د چا په کور کې م پېغله جنۍ ناسته د نن وله غم شروع کړه د نن نه وله غم شروع کړه د نن نه چې په ګنټه کې واده کېږي په ګنټه کې واده کړه والله العظیم فتنې دومره ډېرې شوي چې انسان په خپل ځان ویري په خپل ځان دغه له پرېږده چې یو جنۍ نوي پېغله شي او یو هلک نوی ځوان شي سپین ږیری سړی په ځان ویرېږي دومره فتنې دي سپین ږیری چې زما د ایمان چې ته ګډوډ نه شي زما د ایمان خراب نه شي نو دا کوشش شروع کوي چې په کور کې چې ته پېغله جنۍ یا ځوان هلک وي نو هغه له واده وکړي جنۍ واده کوي او که په خپله خیر خیریت نو بیا ځان له څه وکړي ځان له واده وکړي که نه کښېنئ ځان له واده وکړي دا مزدوریانې ګوره نه ختمېږي مزدوري خو د مرګه پورې ده واده ځان له وکړي درېیم سبب پرده د ښځې دپاره په کومه معاشره کې چې ښځې پرده کوي په هغې کې زنا نه وي الله په قرآن کې یا ایها النبي قل لازواجک ای پیغمبره د خپلو بیبیانو ته ووایه خپلو بیبیانو ته ګوره د پیغمبر د بیبیانو نه یې شروع کړې ده و بناتک د خپلو لوڼو ته ووایه ونساء المؤمنین او د مؤمنانو د زنانو ته ووایه څه یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان دې غټې غټې څادرې راواچوي ګوره شروع یې د کوم ځای نه کړې ده د پیغمبر د بیبیانو نه
چې هغوی ته الله وایي غټې څادرې دې واچوي. زما او ستا دې ښځې کې څه داسې جنډه لګېدلې او داسې کمال دی چې دې ته ضرورت نشته د غټ څادر. پردې دې عام شي. په خپل کور کې د شریف پردې حفاظت کوئ. زنانه چې بهر ته ځي د هغې لباس، د هغې برقې، د هغې سپونې او دې ته ګورئ چې دا به څه حال. نن سبا چې کوم برقې ورته ګورئ برقې نه دي. ځینې ملګرو ته وایم نن سبا چې کوم برقې دي د دې لپاره بله برقه پکار ده. نن سبا چې کوم برقې دي د دې لپاره څه پکار ده؟ بله برقه پکار ده چې له پاسه پرې واچوئ. په هغې کې دننه ستارې لګېدلې دي. دا څه کوي بهر؟ په هغې کې دننه چمک لګېدلی دی. په هغې کې دننه ډیزاین جوړ شوی دی. هغه تنګه ده، هغه لنډه ده. زه دا خبره کوم زه چې کله م یو زنانه داسې ووي چې زه د بولقه مزدار علم چې په هغې کې چمک وي او په هغې کې ستوري او په هغې کې پلانې او په هغې کې پلانې، نه زه دا وایم دې زنانه ته چې ته دا بولقه ولې داسې ښکلې هلې څه پکې وایي ځان پې پټوم. زه یم دروغ وایي ځان پې نه پټوې ځان ښکاره کې. دا ته چې په بولقه کې ډیزاینونه ګورې خو ځان بهر سړو ته ښکاره کې که نه. که تا ځان پټولی تا به ویلی وی چې کمبل لوالي په ما یې راواچوي خو چې زه پټه یم دې سړو نه. داسې به ویلی وی که نه به ویلی. حیاناکه ښځه خو پکې دې ته نه ګوري چې بولقه کې څه ډیزاین دی. حیاناکه ښځه خو وایي چې څومره دا بولقه غټه وی چې ما واچولې زه دې سړو نه پټه شوم. نو چې بولقې نه بهر ډیزاین دی دا دې خپل خاوند ته ښایي، دی به د بازار کې خلکو ته ښایي، په لارو کوڅو کې ښایي. د پردو چې د حفاظت وکوي. څلورم سبب چې د هغې د لاسه انسان د زنا نه لري د نظر حفاظت کوئ. جوال کې په موبایل کې غلط څه مه ګورئ، موبایل کې غلط څه مه ساتئ، او چې د موبایل او انټرنیټ ته د ضرورت نه وي د سره یې مه استعمالوئ، د سره یې مه استعمالوئ انټرنیټ. زه خپل ځاني د کعبې په رب د قسم خورو د الله په کور کې څو څو پیرې ما اراده کړې چې دا موبایل زرلم دې ځمکې لی راچو. ما په خپله د اراده کړې. ولې ځکه چې ته به یو صفحه اړې ځان له به دیني مسله ګورې په منځ کې جنۍ تصویر راشي. نو بس وایم چې دا موبایل یې رابندوم. بیا دې ته سوچ وکړم چې زموږ دعوتي سلسله چې د هغه په دې روانه ده، چاته څه سوال جواب شي، څه بله څه مسلې شي، بیا زه یم زه الله به راته عفو وکړي موږ به دغه طرف ته زور ډېر ورکړو. نو چې کوم عام وروڼه دي هغو ته دې ضرورت دي، هغو ته څه ضرورت دی چې دا شینه به جیب کې ایښودي. او ته به ما له څه ګرنټي راکړې چې د جنۍ تصویر به راشي او ته به دې به خیر خیرت واوړې له پاسه. دې لپاره خو یو غټ ایمان پکار دی د غر په شان. د جوالونه حفاظت وکړئ. دویم په بازارونو کې مه ګرځئ. نظر حفاظت کې غواړئ بازارونو کې مه ګرځئ. زموږ د پښتانه ملګري چې چوټۍ نه چېرته وځي دې نږدې بازار ته ځي شاته چې دی په دې کې به کټه ځي او بره ځي. کټه څه کوي؟ سا زادو. ښه ماشاءالله سا په دې ځای دی چې پردو زنانو ته ګوري. بیا ورته ووایه یو کس راغلی ستا ښځې ته یې کتلي وایي څه دي وایي تا به هم مړ کړم او هغه سړی به هم مړ کړم او خپله ښځه به هم مړه کړم. نه ته چې نورو ته ګورې ولې دا ته کیسې دي؟ ته داسې غیرتي راغلی. کما تدینو تودان. څنګه چې کیږي داسې به درسره کېږي. مشهوره قصه ده چې یو زنانه کور ته پۍ والا راغی، پۍ خرڅول. نو ډېره پاکه زنانه وه، ډېره پاکه. نو دې سړي ورته ور وټکو. نو هغې وایي څوک وایي پۍ والا. نو هغې ورته وایي زما خاوند نشته خو دغه شی لوښي کې واچوه ریک. نو هغه په لوښي کې پۍ واچول او دې زنانې له ورکول. نو صرف دا ګوتې معمولي د هغې د ګوتې سره ولګي. هغه ټوله ورځ خفه وه. بیا ګوره د پاکې زنانې داسې. نه خاوند یې راغی. نه هغې خاوند ته ته خفه یې ولې نن خو غټ مصیبت وشو. څه وایي د پۍ والا نوک چې دی نو زما د ګوتې سره لګېدلی. هغه ښه دا ځکه هغې ورته ولې نه خاوند یې د کپړو کار کوي، کپړو کاروبار یې کوي. نن ما یو زنانه کپړو ورکولو نو په غلطۍ مو سره ګوته لګېدلې وه. هلته د هغه ګوته ولګېده د زنانه سره په غلطۍ. نو دلته هم پۍ والا ګوته ولګېده په غلطۍ سره. چې څنګه کوي دې بله سره کېږي. ورې ته بازارونو کې ګرځې او بس داسې دغه دې راغستی چې نه زه او زما ښځه موږ په حفاظت کې یو. د نظرونو حفاظت کوئ. ډش ټي وي د کور نه څه کوي؟ لرې کړي. بعض وایي موږ پکې خبرونه اورو. خبرونه والا اجازت ورکړو؟ څه خیال دی؟ خبرونه والا اجازت ورکړو که نه؟ یو سړی د چینل کولو کو خبرونه لګېدلي زنانه پکې خبرونه کوي. ما له به څوک دا ګرنټي راکړي چې ته په زړه کې به دا نه راځي چې دا زنانه څومره ښکلې ده.
دې مرۍ ته وګوره، دې ویښتو ته وګوره څومره ښکلي دي، او دې سترګو ته وګوره، او دې شونډو ته وګوره، او دې لباس ته وګوره، دا په زړه کې نه راځي؟ دغې ته زنا وایي که نه؟ زنا شروعات دغه دي که نه؟ په خبرونو کې هم زنانې دي. او تا چې کوم خبرونه واورې، کوم چې خبرونه اوري، تا کومه دنیا به بل طرف واړوله. خبرونه والا ووایم ورته نه چې ما ته ووایي، ځکه چې اوس به ټول ښکاره شي. خو دا خبرونه ورته زه وایم چې تاسو دنیا به کوم طرف واړوله، څه پیدا مو کړه. تاسو نه هغه ښه دي کوم چې خبرونه نه ګوري، خپل عبادتونه خو کوي که نه. او بله دا د نظر حفاظت په دې کې چې اختلاط مه جوړوئ. هلکان او جنکۍ یو جنا چې کله په یو ماشوم باندې تاسو پوه شئ، بالغ نه، چې په یو ماشوم پوه شوئ چې هوښیار دی، هوښیار دې کور ته دننه مه پرېږدئ. زمونږ 18 کالو ځوان شیر به د زنانو په منځ کې ناستي، په منځ کې تو ته وایي ګوره داسې مه کوئ، ټول به غوسه شي، وایي تا ته موږ داسې بدتمیزه ښکارو. دا ټول جاخه خو جوړه شوې دی د لاسه ده، نو د اختلاط ته قیسې. ګوره شریعت موږ ته څه ویلي چې خویندې وروڼه ماشومانان یې وړه وړه ښځې کې دوی به په یو تولۍ کې نه سملي، دوی به جدا جدا سملي. دومره پورې شریعت چې حفاظت کړی. بله سبب دا دی چې په کور کې وخت په وخت دا خبرې کوئ چې ګوره د نظر حفاظت وکړئ، دا وکړئ، دا وکړئ. نو ته چې وخت په وخت دا خبره کوې، نو هغوی ته به یو نصیحت کړي. نجي د لاسه به دا کور والا دې خبرونه لري. دغه شان چې یو سبب دا دی چې د فاسقانو فاجرانو خلکو سره مه کښېنئ، دوی ته د زنا طرف ته رابلي. اوس ته د یو کس سره کښېناستې، ته صفا مسلمان، ته ته راشې کنه ته وګوره په دې زنانۍ تصویر ته وګوره، ته نه زه نه ګورم دا حرام، راشه مړی ونه زه وګوره زموږ څه خو پکې نشته. نن دا تصویر ولیدو، بیا چې د شپې کور ته راغلې سوچ دې کوو دا تصویر خو ډېره ښکلی، هلته یې ټلیفون وکړي زه درځم ستا خواله، بیا ورغی خواله څه چل دی بل تصویر سره نشته. شتي ما زما دې موبایل ته راواړه، رو 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 په تا دروازه کوراو شو. د دې فاجرانو فاسقانو زیناکارو خلکو نه لرې اوسئ. او یو بل سبب غوږ ورته کېږدئ، د زنانو نه بهر ډېر وختونه مه تېروئ. دا هم د زنا یو سبب دی. ګوره د دې سړو کې دنه شهوت پروت دی، په زنانو کې شهوت نشته. دا بعض ځوانان پکې 10 کاله پروت دي، او 11 کال او 8 کال. او یو پیر ما نه چا په درس کې تپوس وکړو، وایي شیخ صاحب دې خلکو چې ما په هغې باندې بیا ښه پوره دغه نو بیا تقریبا 3-4 کسانو مبارک ما ته شکایت راغی چې هغوی خفه شوي د خپلو ملګرو نه. او هغه چا چې تپوس وکړو د هغه نه وایي تا شیخ صاحب ته موږ په ګوته کړي وو، دا خو موږ دغه توره والې ده چې په کلونو ناست یو، خو موږ ته یې خبرې کولې که نه، نو ما خو هم بل چا ته نه کړو، هغو ته یې کوم که نه. اوس کم ناست چې زما خبرې اوري نو هغه ته یې کوم. دا چې په کلونو هلته پروت دی، د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه، د الله نه. د دې ښځې مبارکې به تا نه تپوس کړي څنګه چې تا کې شهوت ته دي، د ښځې کې هم شهوت دی چې ته حرامه طریقه به شروع کړي، ته به د خبر نه عزت به دې هم ختم شي، هر څه به دې تباه شي، دین به دې هم خراب شي. نو دا یو څو اسباب دي چې کله دا په انسان کې راشي، نو بیا انسان د زنا نه صحیح دا لري. او انشاءالله پر روان درس کې به د دې نه بعد چې کوم آیتونه دي الله سبحانه وتعالی بیا مخکې دا خبره ذکر کړې ده چې دا ګناهونه چې څوک وکړي او بیا توبه وباسي، الله توبه هم قبلوم، مهربانه بادشاه دی. خو د دې توبې دا بس به کله وکړو، دا په روان درس کې وکړو. حالانکې زما دا اراده و چې توبې دا بس به پکې نن کوو، خو وخت ډېر شو. الله سبحانه وتعالی زموږ د معاشرې حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی زموږ د فسق او د فجور او د زنا او د دې بدکاریانو نه دې الله موږ لرې ساتي.